سلام دوستانو، تاسو ته شرغلاس وایم. یو ډیره مهمه ویډیو ده. دا ویډیو د هغه چا لپاره ده چې بخي فوټوشاپ نوی استعمال کړی او دا لومړی ځل وی چې فوټوشاپ زده کول غواړي. په دې ویډیو کې به تاسو ته د فوټوشاپ ټول اساسات په ډیر ساده ډول تشریح کړم. نو هیله ده چې ویډیو ته پای وګورئ. فوټوشاپ د عکس ایډیټولو یو سافټ ویر دی چې ډیر ټولز او وسایل لري او زده کړئ شاید څه سخت وي، خو تاسو مخه پکېږئ. زه به تاسو ته فوټوشاپ په ډیر ساده ډول تشریح کړم. د ویډیو په پای کې به عملی کار هم ور باندې وکړو. دوستان تاسو 15 دقیقې ویډیو ګورئ او 15 دقیقې عملی کار وکړئ. نو ان شاء الله هم دا اوس به مو فوټوشاپ زده شي. دا خواته ټول بار وای، دیته مینو بار وای، دیته پالیټس وای. دوستانو په دې ځای کې کوم شان شامل دي ټول ته پالیټس وای. او لومړی ډاکومنت خلاصو په نیو باندې به کلیک وکړئ. شارټ کټ دی کنټرول ان باندې به کلیک وکړئ. ولې دلته نوې ډاکومنت یا اسناد خلاص کړئ. کوم چې تاسو غواړئ ډیزاین باندې وکړئ، هغه که د بزنس کارت یا هم د تجارتي کارتونو وي یا د لوحو وي، لوحه جوړوي یو دکان ته یا بل شي کوي، دغه لپاره به تاسو ته اندازه ورکوي. مثلا دغه دکان نوم بدل ورکوي. مثلا زه غواړم خپل پښتو اکاډمي ته یو شی زه اوس پښتو اکاډمي مې ولیکل. دوستانو زه غواړم د ویډیو پر مخ چې کوم هغه اعلان زه لګوم هغه ډیزاین کوم. نو زه راځم په پراخواله 1280 ورکوم او جګواله هایټ یې 240 ورکوم. دغه اندازه ده. دغه اندازه به تاسو ته معلومه وي، که پکسل وي، که په انچ وي، که په سانتي میټرز وي. په ټولو کې باید تاسو ته لوړوالی او دغه درکړي. هغه کوم دکاندار یا هم کوم تجار چې تاسو ته اندازه درکړي، نو هغه باید یا په انچ وي یا په سانتي میټر وي یا په ملي میټر وي یا په داسې نور شان وي. خو زه په پکسل باندې انتخابوم دوستانو، ځکه زه د پکسل سره بلد یم. نو پکسل انتخابوم او دلته ریزولوشن راځي. دوستانو دا باید د 1.5 سل یا هم 300 په منځ کې 300 شان ده. دوستانو که چیرې 1.5 سل وي، نو دغه کیفیت په یو څه کم وي. دغه عکس کیفیت په کم وي. کله چې تاسو پرینټ کوئ، نو دغه کیفیت په ډیر کم وي. صحیح دوستانو، سر مخلاص شو. کیفیت کې دا د کیفیت لپاره دوستانو ریزولوشن خپل کیفیت ته وایي. کیفیت یې باید څونه وي. اوس دوستانو تاسو راسئ دلته په دې ځای کې که چیرې تاسو د ویب سایټ دپاره دغه ډیزاین کوئ، نو RGB کلرز انتخاب کړئ. او که چیرې تاسو د یو ګراک لپاره د لوحه یا کارت یا بل شي ډیزاین کوئ، نو CMYK کلرز انتخاب کړئ. زه RGB کلرز انتخابوم ځکه چې زه غواړم د یوټیوب لپاره یو شی جوړ کړم. دا بیکګراوند دوستانو، دغه بیکګراوند چې تاسو وینئ دلته په دې ویډیو کې دا خوا کې دا بیکګراوند چې تاسو وینئ، دغه بیکګراوند به تاسو انتخابوئ چې تور وي، سپین وي. مشکل نشته دوستانو، دلته سپین انتخاب کړئ. صحیح ده، ډېر ښه. اوس نو په کریټ باندې کلیک وکړئ، هغه تشریح خلاص ول. نوره اوس راځو دوستانو، یو فایل مو اضافه کړئ، یو ډاکومنټ مو اضافه کړئ. اوس راځو دې پر مخ باندې کار شروع کوو. راځو کله چې مو کار شروع کړئ، نو په دې باندې مو هم سر خلاصیږي. دوستانو دغه ټول شان چې دلته دي، کله چې په دې مخ باندې کار شروع کړئ، نو موږ په دې باندې هم سر خلاصولی سو. نو راځو فایل ته اوپن باندې کلیک کوو. شارټ کټ دی کنټرول او چې مو کله کلیک کړله، نو بیا هم داسې صفحه تاسو ښکارېدلی سي. نو یو عکس په انتخاب کړو دوستانو، په هغه باندې موږ کار کوو. راځو دغه عکس انتخابوم دوستانو. دغه عکس ډېر ښه عکس دی. که غواړئ کار باندې وکړئ، زه شاید په ډسکرپشن کې لینک هم درکړم. نو په دې باندې که کار کول غواړئ، دغه عکس په ډسکرپشن کې شته. دوستانو دا عکس خو دلته دی، خو دا ډاکومنټ دلته دی. دې ته ټبز وایي دوستانو. دا یو ټب دی، دا بل ټب دی، دا بل ټب دی، دا یو ټب، بل ټب، بل ټب. دې ته ټبز وایي. خو په دغه ټبز کې دغه عکس چې دی زه غواړم دغه ټب سره انتقال کړم. نو څنګه کوم؟ راځو دوستانو زموږ خپل هغه لومړنی ټولز دی هغه پېژنو. دې ته وایي موب ټول ورته وایي دوستانو. غواړو دغه عکس راواخلو دوستانو او دغلته انتقال کړو. نو څه کوو؟ په موب ټول په واسطه موب ټول باندې به کلیک وکړئ او دا به راواخلئ، دلته به انتقال کړئ. وګورئ دوستانو دغه عکس همدلته هم پاته سو او دلته مو هم راوستی. یو کاپي مو ځینې واخیستله په ډېرې اسانۍ سره. خو تاسو کولی سئ بله لاره هم استعمال کړئ دوستانو. کنټرول A به کلیک کړئ او بیا به کنټرول C کلیک کړئ. بیا هم تاسو کولی سئ دلته یې راوړئ او کنټرول V کلیک کړئ. دا دی دوستانو 2 دانې سول. خیر یو دانه زما نه دی پکار، نو زه غواړم دا ډیلیټ کړم. څنګه ډیلیټ کوو دوستانو؟ تاسو به راسئ دې خواته کلیک به ورباندې وکړئ او بیا په دا ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو دا دوهم دانه به ډیلیټ سي. موب ټول باندې مو سر خلاص دوستانو، چې یو شی د یوه ځای څخه بل ځای ته انتقالوي یا له یو ټب څخه بل ټب ته راوړي. خو نور کارونه هم کوي دوستانو. تاسو خطا وتلي یاست چې دغه یو کار کوي، نور ډېر کارونه کوي. که چېرې تاسو کنټرول ټي کلیک کوئ، نو دغه موب ټول باید تاسو آن کړئ. موب ټول کې باید تاسو کلیک کړئ، بیا کنټرول ټي کلیک کوئ، کنې بیا کار نه کوي. تاسو دغه عکس داسې کوچنی کولی
او لوی کولای سي له یوې خوا بلې خوا ته انتقالولی سي خو کله چې تاسو راسته کلیک وکړئ سکیل خو هغه کوچنی او لوی کوي بیا راسي روټیټ ته روټیټ یې ګرځي او راګرځي صحیح سو اوس راځو دوستانو بیا راسته کلیک کوو په سکیو باندې کلیک کوو سکیو څه کوي دوستانو تاسو ورته وګورئ دا د سکیو کارونه دي سکیو داسې کارونه کوي دوستانو ډېر ښه دا سکیو راسته کلیک وکړئ دا نور تاسو خپله در سره امتحان کوئ ډېر اسانه دي دوستانو فلیپ هورزنټل دې خوا ته یې واړوئ او فلیپ ورټیکل سرچپه یې واړوئ دا کارونه باندې وکړئ خو که چیرې غواړئ دوستانو دغه حرکات مو خوښ نه سوله غواړئ چې بیرته هغه عکس لومړي حالت ته بوځي نو څنګه بیا انټر به کلیک دوستانو بیا به کنټرول زیډ کلیک کوي نو دا عکس به خپل لومړي حالت ته بیرته ولاړ سي تر دې ځای مو سر خلاص دوستانو اوس راځو سلیکشن ټول ته دوهم دانه ته دا سلیکشن ټول ده ډېرې سیمان نه لري فقط سلیکشن کوي انتخاب کوي ګوره دا ساحه موږ انتخاب کړو دوستانو دې ساحې او په دې ساحې کې موږ کار نسو کولی یوازې په دې ساحه کې موږ کار کولی سو په دې شرط چې دغه لیر انتخاب سوی وي دا لیر موږ انتخاب کړی دی که چیرې په دې لیر باندې 2 وارې کلیک وکړو نو موږ کولی سو د لیر نوم ور بدل کړو مثلا زه خپل نوم باندې ږدم صحیح سو اسمت چې سلیکټ مو کړل دوستانو تاسو یوازې کولی سئ په دغه ساحه کې تغیرات راولئ نور په هغه ساحه کې نسئ کول دا ډېر اسانه و دوستانو دا مهم هم نه دی بیرته به کنټرول ډي کلیک کوئ چې بیرته ډي سلیکټ سي دا هم سلیکشن ټولز دي یو ابجیکټ انتخابوي خو دا ډېر خوندور دي مثلا راځو لاز ټول ته ټول چې دا ډېر استعمال لري دوستانو تاسو وګورئ دا استعمال دا د انتخابوي یو ابجیکټ چې ډېر په سختۍ سره یو ابجیکټ انتخابوي دا به زموږ څخه کږه کېږي بیا مو څوک چلنه کړي یا ونه ښوري لاس دا ډېر زحمت غواړي زه یو بله طریقه در ښیم چې په هغه سره تاسو کولی سئ اوبجیکټ انتخاب کړئ مثلا دا اوبجیکټ موږ انتخاب کړئ اوس غواړو دا بکګراونډ ځینې ایسته کړو نو بیا به راسئ دلته ماسک باندې به کلیک وکړئ د دې شاوخوا بکګراونډ به ختم سي خو ډېر خراب ډېر بدخوانده ختم سو داسې موږ نه دی په کار تاسو به څه کوئ کنټرول زیډ به کلیک کړئ او را به سئ د دې دوهم ټول ته راسته کلیک به وکړئ دوهم دانه ته بیا راسئ دوهم دانه یې په کلیک سره کولی سو دلته کلیک وکړئ بیا کلیک وکړئ بیا کلیک وکړئ بیا دا هم ډېر وخت ضایع کوي دوستانو نو در دې هم تېرېږو 2 وارې کلیک وکړئ او کنټرول زیډ کلیک کړئ دریم دانه ته یې راځو دوستانو دریم دانه یې مهم دانه دی یو ډېر خوندور دی اوس به دلته تاسو کلیک وکړئ کلیک چې مو وکړئ دوستانو بیا به موز روان کړئ فقط موز روان کړئ دی به خپله سلیکشن درته کولی سي صحیح سو داسې ډول سره ښه دوستانو دا زما څخه خراب سو تاسو خپل لاسونه مه ښوروئ او 2 وارې چې کله اخر ته راوځي 2 وارې کلیک وکړئ نو ستاسو سلیکشن به انتخاب سي اوس نو راسئ دلته بکګراونډ به ختم سي خو دلته زما لاس وښوره دی دوستانو تاسو یې ډېر په احتیاط سره کولی سئ دا تر نورو اسانه دی دا هم سلیکشن ټول په رقم دی دا سلیکشن یو دایره یو مربع باندې رسموي خو دا یې خپل انتخابوي او دغه دریم دانه هم سلیکشن ټول دی ابجیکټ سلیکشن ټول تر ټولو اسانه دی اوس ته ګورئ دوستانو زه د شاوخوا ته یو مستطیل رسموم اوس به دا په اتوماتیک ډول سره زموږ ابجیکټ انتخاب کړو موږ به بکګراونډ په اسانۍ سره ور ختم کړو تاسو وګورئ دوستانو جادو ته وګورئ کمال ته وګورئ چې تاسو په دې لیر ماسک باندې کلیک وکړئ نو دا به انتخاب سي ګورئ بکګراونډ یې څومره په صفا ډول سره ختم سو دوستانو صحیح سو دغه نور هم تاسو انتخابولی سئ دغه هم تاسو استعمالولی سئ دا څه کوي دی هم سلیکشن کوي ګورئ دی داسې سلیکشن کوي دوستانو دا ډېر اسانه دی او دا تر هغه بل هم خوندور دی ښه دوستانو داسې په دې ډول سره تاسو سلیکشن په دې هم کولی سئ او دا دریم دانه میجیک وونډ دی هغه به داسې کلیک باندې کوئ بیا به انتخابېږي داسې تاسو خپل امتحان کوئ او په دې ډول سره تاسو امتحانولی سئ او دا بل کراپ دی دوستانو یو شی کراپوئ یو ایمیج کراپوئ کراپ داسې ډول سره یې کراپ کوئ دا انټر به کلیک کړئ او دغه عکس به کراپ سي د تذکیرې دپاره عکس جوړوئ نو دا به داسې کراپ کوئ دوستانو بکګراونډ چې مور ختم کړئ بیا داسې کراپ کړئ په هغه اندازه سره چې کوم اندازه د تذکیرې د عکس وي په داسې ډول سره یې کراپ کړئ بیا چې کوم ایډیټ پکې کوئ هغه پکې وکړئ کولی سئ دوستانو د خپل مخ څخه دانې د کالو ټپونه داسې نور شیان د منځوي سي کالو باندې کوم داغ وي یا په مخ باندې کوم ټپ وي هغه له منځه وړلی سي او د مخ داغونه د کالو داغونه ټوله له منځه باندې وړلی سي زه غواړم دغه عکس رانږدې کړم نو زه په زوم ټول باندې کلیک کوم به د زاید تورې کلیک کړئ نو دغه ټول تاسو راډولی سي شرکټ یې زاید دی نو چې کله زاید کلیک کړئ تاسو به دا تصویر داسې نږدې کړئ او که چیرې غواړئ تصویر بیرته لیرې کړئ نو الټ به کلیک کړئ او بیرته به چپه کلیک وکړئ تصویر به لیرې سي زه غواړم چې نږدې راولم او د مخ څخه یې دغه
تبصریانې او دغه داغونه ورکمه. نو راځي ته دغه ټول ته چې سپاټ هیلینګ برش په نامه باندې یادېږي دوستانو. د په وسیله به موږ کولی سو د مخ څخه کوم تصویري تبصریانې یا هم کوم داغونه چې دي هغه پاکو. که چیرې سایز ډېر غټ وي نو سایز یې دلته په راسته کلیک کولو سره کوچنی کولی سي. راسته کلیک به وکړئ او سایز به یې ور کوچنی کړئ، هارډنس به یې ور کم کړئ. که غواړئ چې رښتیا معلوم سي او یو څه دقیق معلوم سي نو باید سایز یو څه کوچنی وي چې ډېر دقیق معلوم سي، د رښتیا معلوم سي او خلک پوه نه سي چې دلته دا تصویر چې دی فوټوشاپ سوی دی. غواړم دغه دانه له منځه ویسم او دا خوا کې توسیران له منځه ویسم، ټولې مکملې. مخ باید بالکل صاف وي. په داسې ډول سره تاسو صافولی سي. نور شی نشته چې پاک سي او په داسې ډول سره تاسو کولی سي د مخ څخه داغونه یا هر څومره غټه دانه چې تاسو له منځه وړلی سي په دې وسیلې سره. راځو دغې وسیلې ته. دغه ډېر مهم دی، دې ته وایي کلان سټم ټول او دغه برش ټولز چې دي هغه بیا وروسته زده کوو. دا اوس دا وسیله زده کوو، دغه ټول چې دي دا زده کوو. راځو دغه عکس ته په دغه عکس کې عملي کوو. نو راځو کلان سټم ټول به کلیک کړي چې شارټکټ یې اس دی. کله چې اس کلیک کړي نو تاسو یې راړولی سي. خو زه ستاسو د ښوولو لپاره باید کلیک باندې وکړم چې تاسو ته معلوم سي. نو دوستانو راځو د ده سر ته راځم. په ده باندې زه کلیک کوم، الټ کلیک کوم او بیا چپه کلیک کوم. الټ چې مو کله کلیک کړي بیا مو چپه کلیک وکړئ نو داسې کار تاسو کولی سي. دغه شخص کولی سي دلته یې رسم کړئ دوستانو. په چپه خوا کې یې تاسو بدللي هغه اپلیکیشنان چې تاسو عکسونه داسې ډیزاینوي په داسې ډول سره تاسو اوس کولی سي فوټوشاپ کې هغه ډیزاین بالکل آفلاین وکړئ، آنلاین ته ضرورت لا نشته. ځینې ایډیانې کې به تاسو لیدلي چې هغه نیمایي بدنیاني او دا رقم ډول سره ډیزاین سوی وي، تاسو یې هم داسې ډیزاینولی سي. ښه دا و دوستانو سټم کلان ټول چې و هغه مو زده کړله. اوس راځو اریزر ټول ته. اریزر ټول زه غواړم دغه ساحه چې موږ اضافه کړله بېرته له منځه ویسم. نو څه کوم په اریزر ټول یا هم پنسل پاک باندې کلیک کوم یا تخته پاک چې موږ ته وایو. اریزر تخته پاک ته وایي په انګلیسي کې. دا به داسې پاک کوي دوستانو. کله چې پاک کوي دوستانو نو هغه کوم شی چې موږ اضافه کړی وو هغه به له منځه ولاړ سي، یوازې به دغه ابجکټ پاته سي او بېرته راولو منځ ته. ښه دوستانو دا مو هم زده کوي. دی اوس دلته راځو. دی څه چم کوي؟ دا ګریډینټ ټول دی. بګراوند اضافه کولی سي یا بل څه کولی سي. خو زه راځم په دې ځای کې تاسو ترشا یم څنګه د شاته بګراوند اضافه کوم په ګریډینټ سره. راځو اول د واره نوی لیر اضافه کوو. که چېرې تاسو غواړئ نوی لیر اضافه کړئ نو تاسو به دلته کلیک کوئ. کله چې مو نوی لیر اضافه کړئ، که مو نوی لیر نه اضافه کړی تاسو غلطي کوئ دوستانو. نو نوی لیر چې مو کله اضافه کړئ دوستانو اوس به داسې له ګریډینټ باندې کلیک وکړئ او داسې لیکه به کش کوئ. اوس وګورئ هغه زموږ ابجکټ چې کوم و هغه یې پټ کړئ شاته. ولې یې پټ کړئ؟ ځکه دا لیر ته دغه لیر مخته دی نو دا لیر به راولئ د دې شاته. کله چې مو شاته راوستئ نو دغه به زموږ ابجکټ چې کوم دی هغه به معلوم سي. نو دا و د دې استعمال. راځو دغه دریم دانه ته دوستانو بلور ټول. بلور ټول چې کله تاسو یو شی کټ کړی وي، مثلا دغه نفر ما کټ کړي خو ډېر داسې صحیح پکې پاتې سولې دوستانو چې هغه زما نه دي خوښي او جیزه دي. تاسو ګورئ په دا ځای کې دا کنجونو کې د په بغلونو کې داسې یو ساحه ده. زه غواړم دا ساحه پاکه کړم او له شره یې ځان خلاص کړم. نو راځم په دغه ټول باندې کلیک کوم. بلور ټول چې ورته وایي او دې سایز ډېر غټ دی نو زه سایز ور کوچنی کوم او داسې کلیک باندې کوم. خو تاسو به دغه لیر یوار انتخابوئ بیا کار باندې کولی سي. تاسو وګورئ دوستانو هغه زه تیره ځایونه له منځه وړي. دا ډېر اسانه دی چې غواړئ یو شی ښه په دقیق ډول سره کاټ کړئ بګراوند یې نو تاسو دا استعمالولی سي. غواړم د دې په وریښتانو کې ځینې تغیرات راولم. ګورئ دوستانو وریښتان یې داسې سول. ډېر کارونه تاسو کولی سي باندې دوستانو. د مخ صافولی هم سي، سموت والی پکې راوستلی سي او د په مخ کې ډېر صافوالی راوستلی سي په دې ډول سره. او د غوږ ډېر خراب کټ سوی دی نو خیر به غواړو. دا نور هم د ده ورونه دي دغسې چمونه کوي دغه کارونه کوي. نور هیڅ فرق یې نشته. په داسې ډول سره به د بګراوند د نفر په شاوخوا کې چې کومې ساحې دي ستاسو نه دي خوښې هغه په د بلور په ټول په واسطه سره هایډ کوي، پټې کوي چې څه رښتیا معلوم سي چې کټ سوی نه دی، فوټوشاپ سوی نه دی بلکې اصلي عکس دی. صحیح سو.
اوس راځو دوستانو بیرته زوم ته او راسته کلیک کوو په پیټ آن سکرین باندې کلیک کوو دغه تیره ساحې موږ له منځه ویوړې اوس خو زه تاسو درښیم دوستانو دغه آبجکټ چې کوم دی دا تصویر چې کوم دی دا یو څه کیفیت هم کوم دی کیفیت یې کم دی نو په دې خاطر سم کټ سوی نه دی چې کیفیت سم وي نو ستاسو دا عکس تاسو به ډېر ښه وکولی شئ کټ یې کوي که چېرې د آیفون په واسطه عکس اخیستل سوی وي نو دا به ډېر ښه وي عکسونه مو ایډیټ کوي او کوم عکسونه چې تاسو په کمپیوټر کې وي همدا اوس ایډیټ کوي ډول چې ټول دی دوستانو تاسو کولی شئ د دې دغه کوم بغلونه چې دي روښنایي باندې راولئ مثلا دلته زه غواړم یو څه رڼا ور اچومه په دې په وسیله سره تاسو رڼا اچولی شئ ډېره رڼا نه وي باید خیر د ستاسو د ښوولو لپاره باید ما رڼا یو څه ور زیاته کړه نو داسې رڼا تاسو اچولی شئ زه نه غواړم رڼا واچوم باندې او دغه چې تاسو ګورئ دوستانو دا کومه ټول ده تاسو د ښي پین ټول ده نور ټولز هم دي خو مهم نه دي لکه دغه پین ټول په واسطه تاسو کولی شئ یو شی داسې انتخاب کړئ دا هم د سلیکشن ټول پر کوم دغه او دغه چې موږ ویله خو دا هم د هغې ورور دی خو ډېر ډیزاینران چې کوم دي هغه دا استعمالوي او ډیزاینینګ دپاره دی باید استعمال سي زه غواړم په ښه ډول سره کټ سوي خو دلته زما په لاس کې یو میک دی نو دغه د لاسه زه نسم کولی ګله چې تاسو داسې پوره کوئ نو بیا به راسته کلیک وکړئ او په میک سلیکشن باندې به کلیک وکړئ میک سلیکشن باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو داسې ډول سره اوس کولی شئ په دغه ساحه کې تغیرات راولئ مثلا زه غواړم د بلوس رنګ ور بدل کړمه داسې یا دغه ځای کاټ کړمه بس هر شی چې مو زړه وغواړي هغه ورباندې کولی شئ اوس راځو ټکسټ ته زه ډېر ښه استعمالولی شم ځینې ډیزاینران دي چې ښه ډول یې استعمالولی ځینې نشي استعمالولی نو زه تاسو ته یو ښه طریقه درښیم چې ټکسټ باید څنګه استعمال شي زه راولم دی مابینځ ته او کنټرول ټي باندې کلیک کوم او د سایز یو څه ورغټوم په داسې ډول سره انټر کلیک کوم او بیا راځم ټکسټ ته او دلته کلیک کوم دوستانو او دلته لیکم اسمت خان چې مې کله ولیکئ دوستانو دا به راولئ منځ ته او اوس د دې اړوند سیټینګ چې کوم دي هغه به دلته تاسو ته ښکاره کېږي دغه د دې اړوند سیټینګ دي تاسو به دوه وارې کلیک باندې وکړئ که غواړئ رنګ یې ور بدل کړئ دا سپین رنګ تور رنګ هر رنګ چې مې خوښ وي خو زما سپین رنګونه ډېر خوښېږي سپین رنګ مې انتخاب کړئ او دې ترمنځ چې کوم هغه تور ترمنځ فاصله راولئ داسې بیا راولئ او د تورو بردواله یا هم دلته ورکمولی شئ جګوالی داسې کم زیات کولی شئ او فونټ چې کوم تاسو اضافه کوئ هغه فونټونه دلته دي تاسو یې خپله هم انتخابولی شئ د ګوګل څخه ډاونلوډولی شئ خو دا سمپل زه انتخابوم د اوس لپاره او نور شیان کوم سیټینګ چې دي هغه تاسو په خپله در سره وګورئ خو زه څه کوم دا راولم دغه ټکسټ چې موږ اضافه کوي هغه راولم د دې شاته دې شاته چې مو راوسئ دوستانو نو په داسې ډول سره به دې شاته صحیح شي نو بیا کنټرول ټي کلیک کړئ او دا به داسې لوی کړئ چې د دې شاته سم راسي په داسې ډول سره به تاسو یو ښه ډیزاینینګ یو نوی شی مو پکې زده کړئ دا زموږ شاته زموږ نوم رالی نو څنګه بکګراوند کې نوم راوستلی سو په دې ډول سره راوستلی سو چې کله نوم ولیکئ نو د هغه لیر شاته راولئ چې کوم تاسو بکګراوند څخه کټ کړی وي او په دې ډول سره تاسو کولی شئ خپل نوم داسې ولیکئ نو که غواړئ چې په ټکسټ کې نور تغیرات هم راولئ دوه وارې به کلیک باندې وکړئ په دغه لیر باندې کله چې مو دوه وارې کلیک باندې وکړئ تاسو کولی شئ بریول او امباس ورکړئ مثلا تاسو وګورئ څومره خوندور سو په داسې ډول سره دا یو څه ور اضافه کړئ دې سایز څه ور اضافه کړئ دوستانو تاسو یې په ډیزاین کې دلته تغیرات راوستلی شئ په سیټي چې د هغه یې داسې کړئ بیا راځو دوستانو دلته ټکسچر ته که چېرې غواړئ د دې پر مخ باندې ټکسچر ورکړئ د تور په واسطه په شاوخوا باندې زه نه ورکوم دوستانو سټراک دی د دې په شاوخوا باندې چې کومه دغه راتاویږي هغه ته سټراک وایي تاسو وګورئ د دې په شاوخوا باندې چې کوم تور خط رالی هغه ته سټراک وایي او اپوزیټي دلته ورکمولی شي ور زیاتولی شي زه غواړم اپوزیټي یې زیاته وي او دلته رنګ ور بدلولی شي سور څخه تور ته د تور څخه سپین ته داسې رنګونه ور بدلولی شي خو تور ښه خوند کوي راځم انر شادو دې دننه خواته چې کوم هغه دغه دی سایه ورکوي تاسو تغیرات کتلی شئ زه غواړم سایه ورکړم د کالو په رقم څنګه ما په رنګ باندې کلیک وکړئ او بیا رالم اتومات دلته او په دې باندې مو کلیک وکړئ اوکې باندې کلیک کوم او انر شادو ورکوم
اوکې باندې کلیک کوم. نو دا اوس زموږ ټیکسټ چې زموږ زده سو. دوستانو اوس راځو خپل عملی کار شروع کوو. نو عملی کار څنګه کوو دوستانو؟ تاسو به دا بیکګراوند انتخاب کړئ، هغه سایز چې ما در وښوي. زه غواړم هغه تمنیل ډیزاین کړم. دا به داسې راانتقال کوي او دلته بیا راوړو د موو ټول په واسطه سره چې ما مخکې در ښوولي دي. بیا به کنټرول ټي کلیک کوي. کنټرول ټي چې موږ کله کلیک کړه دوستانو تاسو به راسئ دلته سر ته به راسئ، موز به دلته راولئ. نو په دې سره به تاسو وکولی شئ دې سایز کوچنی کړئ. دې هایټ بغلته موز راولئ، داسې د دې بغلته موز راولئ. نو تاسو به په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ د دې سایز کوچنی کړئ. انټر به کلیک کړئ. دا صحیح شو. زه هغه بیکګراوند څنګه اضافه کوم؟ اوس یې زه طریقه در ښیم. دا ډېر وخت ستاسو طریقه نه وه. نو زه هغه بیکګراوند غواړم اضافه کړم. نو طریقې ته سم غوږ ونیسئ چې زه طریقه څنګه کوم او په څه ډول سره دا کار زه کولی شم. نو راځم برش ته راسته کلیک کوم او دلته یو برش اضافه کوم. دلته پورشاپ خپل برشونه لري دوستانو، خو هغه زموږ په بدن نه خوړل کېږي. هغه داسې تاسو وګورئ دوستانو. مثلا زه یو برش راخم، د پورشاپ خپل برش دی چې هغه زموږ په بدن نه خوړل کېږي دوستانو. صحیح ده داسې په بدن خوړل کېږي، خو نور چې زموږ کارونه دي مهم کارونه دي هغه ته په بدن نه خوړل کېږي. زه راځم هغه زموږ کار چې دی زموږ هدف چې دی دغه دپاره زه یو بل برش لرم. راځم امپورټ برش ته سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. بیا په امپورټ برش باندې کلیک وکړئ. زه دلته خپل یو برش انتخابوم او هغه امپورټ کوم. راځم لاندې هغه به لاندې دغه دوستانو دا ما اضافه کړئ. نوی برش دی. تاسو که چیرې دا غواړئ نو ډسکرپشن ته ولاړ شئ او یا په ګوګل کې ولیکئ چې ټرن پیپر برش یعنی د پرې سوي ورقې برشونه چې دي لکه ورقه چې پرې سوي وي. نو دا داسې دغه دی عمودي دی. زه یې غواړم افقي کړم. نو تاسو به دغه دې خواته قرار ورکوئ داسې په داسې ډول سره. نو راځو اوس دلته کلیک کوم، بیا کلیک کوم او بیا کلیک کوم. صحیح شو دوستانو. هغه زموږ آبجکټ چې دی هغه یې پټ کړئ. دا ولې؟ ځکه چې موږ یو نوی لیر نو اضافه کړی. اوس راځم دا پروسه بیرته له سره کوم او نوی لیر اضافه کوم. نوی لیر چې دی اضافه کوي وروره نو دا به راولې دلته شاته. کله چې دې شاته راوسئ دوستانو اوس نو کلیک وکړئ. دا به دې شاته اضافه شي. په داسې ډول سره به تاسو وکولی شئ لیر اضافه کړئ. نوی لیر اضافه کړئ او برش څخه کار واخلئ. نو دا خو اضافه شو دوستانو. اوس راځو یو څه شاته بیایو او کنټرول ټي باندې کلیک کوو او دا داسې لږ په انټر باندې کلیک کوو دوستانو. بیخي صحیح شو، ډېر خوندور رالی. اوس راځو ټیکسټ اضافه کوو دوستانو. ټیکسټ څنګه اضافه کیږي؟ زه به اوس یو ټیکسټ اضافه کړم. مثلا فوټوشاپ کورس په نامه به یو ټیکسټ اضافه کړم. دا به داسې انتخاب کړئ او بیا به راسئ دلته چې راغلی دوستانو د دې سایز چې دی یو څه یې ورغټ کړئ په داسې ډول سره. سایز چې کله غټ شو دوستانو دوی ترمنځ فاصله چې کومه ده هغه به هم یو څه زیاته کړو. دا ډېر نږدې دی نو زه به فاصله یو څه زیاته کړم د دوی ترمنځ. او دلته چې پونټونه چې دي دوستانو هغه پونټونه تاسو دلته انتخابولی شئ. تاسو یې خپل د خوښې پونټونه هم اضافه کولی شئ او د ګوګل یې راډاونلوډولی شئ ورته. خو زه دلته یو پونټ انتخابوم، هغه پونټ باندې ګزاره کوو دوستانو د اوس لپاره. زه دغه رنګ ورکوم. مثلا دغه رنګ زما خوښ شو، دغه رنګ زه ورکوم. نو ته دغه ځای پرې بس دی. ښه دلته مې دغه انتخاب کوي او دلته مې قرار ورکوي. زه غواړم د دې ټیکسټ یو بیکګراوند ولري. نو هغه بیکګراوند زه څنګه ورکوم؟ بیا برش ته ځم او په برش باندې د دې ټیکسټ پر سر باندې یو لیر اضافه کوم. د دې ټیکسټ پر سر باندې یو لیر اضافه کوم او د دې مسیر چې دی د کوم طرف چې دی هغه دې خواته چینجوم او دا شاته راولم. په داسې ډول سره به ستاسو ډیزاین مکمل شي په داسې ډول سره. نو دا ډېر خوندور راځي دوستانو. که چیرې تاسو ورسره بلد سولاست نو تاسو د خپلې خوښې ډیزاینونه کولی شئ. اوس بیا راځم موو ټول ته په دې باندې کلیک کوم دوستانو. دوه وارې په دغه لیر باندې کلیک کوم او غواړم ډراپ شیدو کوم. داسې شیدو یې وغورځوم. داسې مثلا د اوپسټي یو څه ورکموم دوستانو لږ او دا به تاسو وګورئ چې کوم یو ډېر ښه ورسره معلومیږي نو هغه به انتخاب کړئ او په داسې ډول سره به شیدو ورکړئ. مثلا دغه زه ورکوم. فاصله یې باید ډېره کمه وي دوستانو. فاصله یې ډېره باید کمه وي. څومره وپاشل شي دا شیدو ډېره کمه دي وپاشل شي. سایز یې څومره وي
سایز یې به ډېر کم وي، یو څه ور اضافه کړئ دوستانو، ډېر ښه به راشي. په دې ډول سره 2% او دا نوایز دی دا مه ورکوئ، دا ډېر بد معلومېږي. نو په داسې طریقه سره تاسو کولی شئ شیدو اضافه کړئ، کوم رنګ شیدو چې ستاسو په کار وي، سور وي، تور وي، هر رنګ چې ستاسو په کار وي هغه اضافه کولی شئ. نو دا اوس زموږ شیدو دا مو اضافه کړله، دا دلته راولئ. صحیح شو؟ ډېر ښه. زما دغه رنګ نه دی خوښ، دغه رنګ مې نه دی خوښ د برش ته. نو راځم په دې باندې 2 واره کلیک کوم دوستانو. دا زما شاته چې کوم رنګ دی هغه رنګ دغه شیدو هم زه داسې کومه، شیدو مې ورکړله. کالر اورلی باندې مې کلیک وکړئ دوستانو، دې رنګ به داسې ډول سره بدل کړئ. زه راځم کوم رنګ ورکوم دوستانو، دغه رنګ مسلمان ورکړئ. ستاسو د زده کړې دپاره دغه رنګ مې ورکړئ دوستانو، او دا مې راوستی تر دې د مخکې مې کړئ. او په داسې ډول سره زموږ ډیزاین مکمل شو، کوم سوی لا نه دی دوستانو، خو یو څه شیان پاتې دي. هغه زما سره اوس فعلا هغه پنجانې چې دي، هغه پنجانې موږ ته په درخوړل کېږي، پنجانې زموږ سره وای نو ډېر به ښه وای. مثلا زه یې پنجې اضافه کوم، هغه پنجې به زه څنګه اضافه کوم؟ مثلا د فیسبوک پنجې ده زما سره اوس فعلا نشته دوستانو، هغه پنجانې به داسې پیدا کړئ او دلته به دې ځای څخه به اضافه کړئ او بیا به یې دلته راولئ. مثلا داسې وبل دا یو پنجې ده، دې بیکګراوند زور ختمومه داسې او دا راولمه. دلته مثلا دغه یو ډیزاین برخه ده چې فوټوشاپ ډیزاین دی، دغسې تاسو ډیزاین کولی شئ دوستانو. نور مو نه په عذابومه، تر دغه ځای پورې ډیزاین دی. تاسو اوس امتحان کوئ، نور ډیزاینونه پاتې دي. دا یوازې شروع وه، اساسات یې وه، ډېر شیان لا پاتې چې باید زموږ زده سي په لیر کې، په ډېرو شیانو کې چې باید زموږ زده وي. نو لیر کې دا شیان باید زده وي، دا نوی لیر اضافه کوي او دا ګروپ کوي. دغه ټول شیان چې دلته دي مثلا دا به انتخاب کوم، بیا به شفټ ووهم، بیا به د انتخاب کوي او شفټ وهي د مرسته انتخاب کوي، بیا شفټ وهي د مرسته انتخاب کوي او دلته به ګروپ باندې کلیک وکړئ. دا به ټوله یو ګروپ سي او څومره صفحه سوله او بیا به تاسو نه ګنګس کېږئ. اوس د دې ګروپ نوم زه وربدلوم، مثلا زه د دې ګروپ نوم ږدمه فوټوشاپ چې معنی کې شوی دوستانو. نه خیر، اوس غواړم دغه دغه کوم ایکسپورټ کوم، نو راځو دوستانو دلته فایل ته، په فایل کې راځو ایکسپورټ ته او کویک ایکسپورټ یا ایکسپورټ از دغه باندې به کلیک وکړئ، هر یو چې مو خوښ شي نو په هغه باندې کلیک کولی شئ. دا و دوستانو زموږ ویډیو، تر بل ویډیو مو په بخښونکي او مهربان الله تعالی